وکړي. د کام باچا افغان باچا، د کام باچا افغان باچا. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو تر مخه د کوټې ډېر ننګیالي ولس ته په دواړو لاسو سلام کومه چې پر ډېر مختصره نوټس باندې تاسو دومره ستره مظاهره را جوړه کړله او په دې مظاهره کې چې زموږ کوم د سیاسي پارټیانو کارکنان دي، که د عوامي نیشنل پارټۍ دي، که د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دي، او دلته زموږ ډېر تکړه مبارز ورور طاهر خان هزاره چې همیشه زموږ سره په مظاهرو په جلسو کې ګډون کوي او زموږ خوندي، تاسو ټولو ته صد افرین. د دې نه بعد عزیزانو، پرون نوړ مورد چې په کلا سیف الله کې د ریاست کم عمل وکړي او هغه عمل چې دا پښتنو ځوانانو ناکامه کوي، په هغه کې د ټول جنوبي پښتونخوا د پی ټي ایم ډېر پیاوړي ملګري چې د خپل مشر دفاع یې وکړله او خپل مشر په صحیح سلامت ورسوي، هغه د پی ټي ایم ټولو ځوانانو ته آفرین صد سلام. او ورسره عزیزانو، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په ډېر غټ تعداد سره کارکنان چې هلته په جلسه کې هم موجود ول او بیا د مشر په رسولو کې بیا تر ژوبه پورې، بیا د ژوب په درنه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي اطلاعات سکرټري رضا محمد رضا او سره د دې ډېر مشران ملګري ډاکټر بایزید خان او نور ټولو پیاوړو ملګرو ته آفرین. او دا رقم د عوامي نیشنل پارټۍ د لورلایي صدر منظور کاکړ او د دوی د کلا سیف الله ټول ضلعي تنظیم او ورسره د دوی ټولو پیاوړو ملګرو ته آفرین. ډېره شکریا چې دوی په دا ورځ کې له موږ سره ډېره مرسته وکړله او پرون دوی په ټوله صوبه کې مظاهرې اعلان کړې ولې، نو د دوی ټولو د زړه د تله شکریا ادا کوو عزیزانو. خو دا خبره کوو عزیزانو چې دا کومه واقعه وسوله او دا واقعې ته چې بیا دلته زموږ صوبایي وزیر داخله او د دوی کوم نام نهاد ترجمانان چې دي چې هغه کوم رنګ ورکوي یا دوی چې کوم بیانونه ورکړي دي میډیا والا ته، پر دې باندې ډېر افسوس راځي او ډېر د شرم مقام دی. په دې خو موږ ټول پوه یو چې ته راوستلی چا یې، ستا حیثیت څه دی، ته دومرې صلاحیت نه لري چې پر تا باندې څوک سوال وکړي ته د هغه جواب نسې ورکولی، نو ستا هغه کرامات خو موږ ته معلوم دی. خدا یوه خبره درته کوو، که واقعي په تا کې ایمان ستا یا واقعي ته د دې منصب قابله ځان بولې چې تا هغه ورځ دلته ویلي ول چې نه موږ ته خو اطلاع هم نشته چې دلته فایرینګ سوی دی، تا د دې خبرې څه منکره سولې، نو دلته هغه کسان چې موږ تا ته په ګوته کړل د هغو څه ته منکره سولې، نو دومرې درته وایو د دې ټول ولس په توسط باندې، د دې میډیا په توسط باندې چې ثبوت یې له موږ سره په جیب کې په موبایل کې پروت دی چې په سار باندې جلسه والا په ماخستن باندې ستاسو په ان نو نمبر ټلیفونونه را روان ول، کله چې به ما ټلیفون اټینډ کوي غږ یې نه کوئ، صرف به د پسټل 3 فایر وکړ، ښکنځل به وکړ، ټلیفون به کاټ کوي. نو راسه که ایمان در پکښې دی دا موبایل ټریس کراوې بسه چې دا ټلیفونونه چا کول، دا ان نون نمبران د چا سره دي، دا څوک استعمالوي، دا معلومه ده. خو راسه دا ایمان تیر که، لیکن دی دا ایمان نسی تیرولی. خو دومرې ورته وایو چې په دا حرکتو باندې په دې کم عربي چې تاسو استعمالوئ په دې نه موږ پرون تم سوي یو نه نن تم کیږو او په دې باندې پوهیږو چې پر تاسو باندې کمې خبرې بدې لګیږي، په کومه وجه باندې تاسو زموږ ملګري ته دغه سزا ورکوئ او په کومه وجه باندې تاسو په هغه ورځ باندې دومرې اندادون فایرینګ وکئ. موږ خو اریان پر دې ولو چې دا خلک موږ ته بالکل منټله معلوم سول، پر کړې کړې زموږ پر ګاډي باندې فایرینګ وسو، داسې هم نه وه چې موږ ګاډۍ ځینې ځغلوله، موږ ګاډۍ ودروله، پر کړې ګاډۍ باندې دوی فایرینګ وکئ. مشر زموږ په منځ کې ناستلو، زموږ ملګري زبیرشاه هغه پر مشر باندې خپل ځان واچوئ چې مشر لاندې کړي، داسې نه چې هغه ته ضرر ورسیږي.
مخکې اسد قرار ناستلو هغه فوري تور شوسلو دوی چې کم لاټي چارج کوي هغه خپل ځان ورته ونیوئ چې دا څنګه یو حساب کتاب دی موږ ته خو بالکل فتح هم نه وله چې دا خلکو څومره اندادون فایرینګ وکړي کم الفاظ چې دوی استعمالول نو دا موږ په دې باندې پوهیږو چې دا د کومو خبرو سزا ده دا ستا کم مقصد دی چې ته وایې چې دا خلک به د دې نظریې څه پر شا کړو د دې مرا مذهب پر شا کړو د مازدیګر اذان شروع دی بیا درته وایو په افغانستان کې مداخلت کوي بیا درته وایو په افغانستان کې د قتلونه کړي دي بیا درته وایو په افغانستان کې د دې ټول غوبل ذموار ته بیا درته وایو د کوټې د وکیلانو قاتل ته بیا درته وایو د پی اس د ماشومانو قاتل ته بیا درته وایو د پی ټي سي د پولیس ځوانان چې د په شهادت ورسول د دې قاتل ته بیا درته وایو د عارف افغان قاتل ته بیا درته وایو د ارمان لوني قاتل ته بیا درته وایو چې د لوی امپراتور د افغانستان د دفاع یو ډیر زورور आवाज ملي اتل د عثمان لالا قاتل ته په سپینه ورځ دی وژلی دی بیا درته وایو دلته چې څومره دهشتګردي کیږي څومره هغوا برای تاوان کیږي څومره ټارګټ کلینګ کیږي د دې ټولو تر شاته موږ ته اوس معلوم یې په دې ملک چې کله دا ملک جوړ شوی دی بیا تر نن ورځې پورې چې دلته څومره واقعیات کیږي دلته یو ساده خبره وله چې نامعلوم افراد د نامعلوم افراد په خلاف باندې په لکونو اف آی آرونه سوي دي خو اوس د الله په فضل سره هغه نامعلوم افراد موږ ته معلوم دی داسې دې پیژنو چې په 1000 کاله تیر سي ستا رنګ له موږ څخه ورکیږي ستا خوی او بوی له موږ څخه ورکیږي موږ دې پیژنو خو ورځ ته به انتظار سو فیصله به دا ولس ته یې لکو فیصله به دغه خپل ننګیالي عوام ته ورې لکو چې دوی به فیصله کوي چې څوک نه اصلي مبارزه به کوو فکري مبارزه به کوو چې تر څو پورې پښتانه فکري تور نه یې راویښ سوي شعوري تور مبارزه یې نه یې شروع کړې دې دښمن ته موږ ماته نه سو ورکولی نه موږ د دې څه حقوق اخیستلی سو ټول پښتانه به فکري توره ژوندي کیږي فکري تور به مبارزه کوو دا به پښتنو ته ورښیو چې په دې وطن کې موږ څومره اوبه لرو څومره ځنګلات لرو څومره کویله لرو څومره کرومایډ لرو څومره ځنګلات لرو څومره زمرود لرو او پر دې باندې چا قبضه کړې ده دا پښتانه چې نن بېروزګارۍ ته مخامخ دي دا د چا د لاسه دي دا پښتانه چې وژل کیږي دا څوک وژني زموږ اصل دښمن څوک دی پښتنو ته به دا شعور ورکوو چې یو وار زموږ په ځوانانو کې دا شعور راسي عزیزانو بیا د دې مقابله موږ په اسانه کولی سو خو اوس دلته د نصاب داسې جوړ کړی دی دلته د 80 کالو څخه پر موږ باندې کار داسې کړی دی چې زموږ ځوانان یې ذهني طور مشغوله کړي دي غلطه بیانیې زموږ د ځوانانو په ذهنو کې وفټ کړې ده موږ مجبوره یو په خپلو بچیانو به تعلیم کوو خو هغه تعلیمي نصاب د داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې زموږ د یوه اتل نوم نشته زموږ یو تاریخ نشته پکې زموږ د یو مدنیاتو ذکر نشته پکې نو موږ به دا مبارزه کوو چې خپل د بچیانو ذهنو ته خپل اصلي تاریخ ورواچوو دا د چې کوم د دروغو تاریخ پکې فټ کړی دی دا چې د کوم درواغجن سافټویر زموږ د بچیانو په ذهنو کې فټ کړی دی دا سافټویر به ځین ان انسټال کوو او خپل افغاني سافټویر به پکې فټوو بیا د ده مقابله موږ اسانه کولی سو عزیزانو دلته خبره دا ده موږ خواست کوو دلته د دې شي لپاره به جدوجهد کوو مبارزه به کوو چې اول خو به دلته تعلیم غواړو بیا به تعلیمي نصاب زموږ په خپله خوښه زموږ اتلان به پکښې خان شهید بابا به پکښې باچا خان به پکښې فقیر ایپي به پکښې وي لوی امپراتور احمدشاه ابدالي به پکښې وي میرویس نیکه به پکښې وي زما ټول تاریخ به پکښې وي زما د مدنیاتو ذکر به وي او دلته چې څومره دښمنان راغلي دي افغانانو چې کوم ننګ کړی دی پر خپله خاوره باندې دا به پکښې وي موږ بیا دغه تعلیم درڅه غواړو د دې دپاره به مبارزه کوو کور په کور به ګرځو دلته دا کمې لوبې چې دوی جوړې کړي دي دا کمې ډرامې چې دوی جوړوي دا کم پسخند چې په موږ باندې وي د دې خلاف به راویښېږو او یوه خبره دا کوو عزیزانو دا نن سبا چې کومه لوبه روانه کړې ده چې په ټي وي ډرامو کې زموږ ثقافت را بدنامه کوي زموږ په کلتور باندې مذاق کوي او بله خبره دا کوو دا زموږ د پېښور
او د خیبر پښتونخوا د پښتو فلمانو په نامه باندې چې زموږ د قوم کم سپکاوی کیږي، چې زموږ د قوم ډیر غلط کلتور ښکاره کوي، بس هلته خلک دا ښکاره کوي چې ماشینان یې په غاړه دي، هم ښځې وژني هم نر وژني، بیا یې بې ادبي ماپ ګریوان سره څیرلی وي. دا زموږ کلتور نه دی عزیزانو. هر څوک چې په دې کې ملوث دي چې د هر پیسو دپاره دا کار کوي، دې ته خواست کوو چې د دې کاره کښېنئ. دا زموږ د قام سپکاوی دی. دا په جهان کې زموږ تاریخ خلکو ته غلط ښودل دي. که تاسو واقعي فلمان جوړوئ، ډرامې جوړوئ، زموږ پر اصل تاریخ باندې ډرامې جوړې کړئ، پر باچا خان پر ژوند باندې فلمان جوړ کړئ، د خان شهید پر ژوند باندې فلمان جوړ کړئ چې د عدم تشدد پیروکاران ول، د مینې د محبت پیروکاران ول، د امن خبره یې کوله، د دهشتګردۍ خلاف ول، د تعلیم خبره یې کوله، او دلته یې پر دې وطن پر وسایلو باندې خپل واک او اختیار غوښتی. د دې پر ژوند باندې فلمان جوړ کړئ، کانیان یې جوړې کړئ، له دې کاره لاس واخئ. او بله خبره دا عزیزانو چې دا خلکو ته کوو چې دلته به نور هم منظمه کیږو، نور به هم پیاوړي کیږو، نور به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. او دا یې حل دی عزیزانو. دلته زموږ د یوې طبقې سړی نه دی بخښلی، زموږ د یوه ډپارټمنټ سړی نه دی بخښلی. که څوک سیاست نه کوي هغه خلک یې هم نه دي بخښلي، که څوک دا خبرې نه کوي هغه خلک یې هم نه دي معاف کړي، ریډۍ والا یې هم نه دی معاف کړی، وکیل یې هم نه دی معاف کړی، زموږ د پولیسو ځوانان یې هم نه دي معاف کړي. هغو ته هم دا سزا ورکوي چې تاسو د پښتونخوا وطن یاست، تاسو سیول فورس یاست. هغه کم زموږ د پولیس ځوانان دلته چې موږ ته ډیوټي راکوي، زموږ د دې وطن امن ساتي، هغه هم د دوی د وجې ټارګټ کیږي، د دوی د پالیسي د وجې هغه ټارګټ کیږي، هغه په شهادتونو باندې رسیږي. دوی دې هم سوچ وکړي، دوی دې هم فکر وکړي چې موږ د چا د وجې ټارګټ کیږو، نو موږ سره دا ولې ظلم روان دی. دا ټول عزیزانو دا د جی ایچ کیو پالیسیانې دي، دا ټول د دې تور شامار پالیسیانې دي، خپل د ګټې دپاره دا پالیسیانې جوړ کړي دي. زموږ وطن یې د اور په لمبو راسوځولی دی. دلته فساد غواړي، دلته جنګ غواړي. او بله خبره دا کوو چې دلته د قومیت پر نامه باندې دلته پښتانه سره اخته کړي دي، دلته هر چا ته تورې شیشو ګاډیانې ورکړي دي، کلاشینکوفونه یې ورکړي دي. دا یې ډیوټي ورکړې ده چې دلته بدۍ وکړئ، جنګ جوړ کړئ، فساد جوړ کړئ. هغو ته دا خبره کوو چې 11 کروړه د پنجاب آبادي ده، په دوی کې هم قومونه شته، د هرې طبقې خلک شته، لیکن په دا 11 کروړه پنجاب کې د یو قوم هم بدي نشته، یو فرقواریت نشته، په ارامه سره ژوند کوي. بیا څه پیښه ده چې په دا زموږ په وطن کې په 50 لکه آبادۍ کې موږ 1500 بدیانې سره لرو، یو بل سره وژنو. په دې باندې نه سیالان کېږو عزیزانو چې تر څو پورې دا وطن نه سیال شوی، پر یو سړي باندې سیالي د دوه ټکی دی. چې دا وطن سیال سي بیا به د دې وطن ملا، پیر، فقیر، خان، نواب، ملک، وکیل، پولیس، سټوډنټ، سیاسي، هر بچی به سیال وي، هر سړی به په چک سر ژوند کوي. که دا وطن غلام ولو بیا یو څوک سیالي نسي کولی، بیا به ټول غلامان یې. د افغانستان مثال یې تاسو در واخلئ. په افغانستان کې د خلکو ډېر ښه ژوند ولو، ډېر عزت یې ولو، د هر سړي ډېر غټ جایداد ولو، پلازې یې ولې، ډېر بېټکان یې ول، ښه ژوند یې ولو. خو چې وطن تر پښو لاندې سولو، وطن پنجابي ونیوئ، نن یو سړی هر سړي هغه خپل د جایداده سلاس ومینځئ، ټول سره بار سول، ټول وطن پرېښوئ، په ډېر سختو حالاتو کې دي. دې ته خلک مجبوره سول چې خپل اولادونه خرڅوي، خو خپل د روزي دپاره یو ذریعه تلاشوي او خپل وړه په اخلي. عزیزانو چې وطن آباد سي بیا به دا کیسې نه وي. نو د وطن دپاره به مبارزه کوو، خو حل به دا وي چې پر پښتون نیشنل ایجنډا باندې به ټول کام سره متحده کیږو. هر سړی چې د هرې نظریې دی هغه ته د خپله نظریه مبارک وي، خپل سیاست دې کوي، خپل جدوجهد به کوو. خو کله که خبره د پښتانه راځي، د دې قام راځي، د دې وطن راځي، د دې ملت راځي، بیا به ټول سره یو موټی کیږو چې موږ ټول پښتانه یو، افغانان یو، او دا زموږ وطن دی. پر دې باندې موږ نن کوو انشاءالله. په هغه ورځ بیا تاسو ګورئ چې د دې پښتانه په ژوند کې څومره تبدیلي راځي او ستا د دښمن په رویه کې څومره تبدیلي راځي. دا دښمن زموږ کمزوري نیولې ده، زموږ کمزوري دا ده چې موږ پر مختلفو لارو سره تقسیم شوي یو. کله که موږ یوه لار خپله کړله، پر پښتون نیشنل ایجنډا باندې سره متفقه سولو، دا دښمن به د ورځې خو پرېږده په شپه کې به تښتي، زموږ وطن به رایله کوي. نو تاسو ټولو عزیزانو ته یو وار بیا افرین وایم، سلام درته کوم چې د پښتانه
چې د پښتانه په غم کې په درد کې تاسو پر یو आवाज باندې ټول سر راکوړه کېږئ او بیا هغه پرون وړ مورد چې څومره هم ځوانانو که د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري او مشران ول که د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ملګري او مشران ول او که دلته زموږ سره هزارهګان وروڼه راسره ول او زموږ خویندې ولې او زموږ ټول پښتون افغان ولس ولو او د پی ټي ایم څومره کارکونان او ملګري چې ول چې زموږ سره په دا سخته ورځ کې سات راکئ چې زموږ سره زموږ ترڅنګ ودرېدل په مظاهره کې شرکت را سره وکړي په درنو کې کښېنستل جلسې ته رالل بیا پر سوشل میډیا غږ پورته کوي دا ټولو ته افرین د دوی ډېره شکریا آینده به هم دغه مثال قایمه کوو خپل مشران به داسې بار بار بیا خپل وطن ته راولو دا د دوی وطن دی د دوی په یو طاقت باندې هم دوی زموږ مشران نسي راتم کولای نه به موږ کوو بیا موږ ته دا پته هم نه وله چې دوی دا پلانینګ جوړ کړی دی اوس موږ در سره ولد سولو په تا مو ښه سر خلاص ولو د دې پلا چې بیا یو بیا به سره معلوم سي بیا به د هغسې بیا یو ته به اریانو ته پاته وې نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه کور مو ودان